سلامونه ګرانو دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ شل مهمه جملې لرو د انګلیسي چې تاسو کولای شئ په ورځني ژوند کې وکاروئ او ډیر څه زده کړئ. لومړی جمله whose son are you ته د چا زوی. whose son are you ته د چا زوی. what is it to you تا ته څه لکه موږ ځنې وخت کې چا سره غوسه شو ورته وایو چې تا ته څه. what is it to you تا ته څه. Can you do me a favor ته کولای شي ما سره کومک وکړي. Can you do me a favor ته کولای شي ما سره کومک وکړي. Who is blame څوک ملامت دی لکه ځنې وخت کې د دوه نفرو جنګي بیا چې یو کس ورته فیصله کوي ورته وایي څوک ملامت دی. Who is blame څوک ملامت دی. I am blame زه ملامت یم. I am blame زه ملامت یم. Who is under the weather څوک مریض دی. Who is under the weather څوک مریض دی. Who is he to you هغه ستاسو کیږي. Who is he to you هغه ستاسو کیږي. How is life going on ژوند څنګه تیریږي لکه موږ ځنه وخت کې مرګرو سره مخامخ شو ورته وایو چې ژوند دې څنګه دی ژوند څنګه تیریږي. How is life going on ژوند څنګه تیریږي. I never wanted to do that ما هیڅ کله نه غوښتل چې داسې وکم. I never wanted to do that ما هیڅ کله نه غوښتل چې داسې وکم. Keep your words خپل وعده دې یاد ساته. Keep your words خپل وعده دې یاد ساته. This made me confused دا ما ګنګس کوي. This made me confused یا زه ګنګس کلم لکه یو موضوع یا بل شی موږ وایو چې زه ګنګس شوم. This made me confused زه ګنګس شوم. I never meant it زما هیڅ کله داسې مطلب نه و. I never meant that زما هیڅ کله داسې مطلب نه و. Are you going with me آیا ته له ما سره ځې. Are you going with me آیا ته له ما سره ځې. As soon as possible څومره چې زر کېدلی شي. As soon as possible څومره چې زر کېدلی شي. Call me tomorrow سبا ما ته رنګ وکړه. Call me tomorrow سبا ما ته رنګ وکړه. He is on the way هغه په لاره باندې دی. He is on the way هغه په لاره دی لکه ځینې وخت کې تا ته څوک رنګ وکړي درته وایي چې چیرته یې لکه ته ورته وایي I am on the way زه په لاره یم. I am on the way زه په لاره یم. Go there هلته لاړ شه. Go there هلته لاړ شه. Get up راپاسه لکه موږ ځینې وخت کې یو چا ته غوسه شو ورته وایو get up راپاسه. Get up راپاسه. Go to school on time مکتب ته سکول ته په وخت ځه یا ښوونځي ته په وخت ځه. Go to school on time سکول ته په وخت ځه. نو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي او څه به مو د زده کړي وي. د ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره چینل سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.